رکاسا لنډه کیسه. لیکوال ډاکټر حامد کرزی. یار عجب ګله سمه مسته جلی وه کنه. حاجي صاحب نه مې درته ویل چې زه د دې ښار ټولې بدکارې او رقاصې پېژنم. همدا واخله رقاصه مې هم خوشحاله کړه او دا 5,000 افغانۍ یې ستا. عجب ګل ولاړ ړنده نه ګورې د چای رنګ سور شوی. ورشه نور دم کړه هسې هم راتاوان یې. ښځه ټیټې سترګې روانه شوه. غږ شو کوچۍ چیرې ده؟ د ښځې رنګ والوت. هغه تللي قدوس لالا کره. سغ شو ښځه په سر ولګېده. په مخ یې سره لیکه روانه شوه. ماته پیاله لرې ورغړېده. څو ځلې مې درته ویلي کوچۍ چرته مه لیږه، وخت خراب دی، له سهاره چې نشته. کړنګ شو موبایل ته زنګ و. ښځه په وینو لړلې لاړه. الو عجب ګله څنګه دې یاد کړم؟ له موبایله نری غږ راووت. حاجي ګله بېګا ته مې میلمه یې، نوی مال رقاصه دې خدمت ته حاضروم. یاره عجب ګله عجبه سړی یې، مه مو خرابوه. حاجي صاحب دا ځل شی بلکل خالص دی، په تمه دې یم. سمه ده سمه ده. ښځې چې راوړ. سړي خولې ته ګوته ننویسته. شنه نسوار ورغړېدل. توف یې کړل. ږیره یې شنه وه. دسمال یې پرې تېر کړ. لږ وروسته یې چای ګوټ کړ. ټک 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 ټک. عباسه زویه هله لویې دروازې ته ورشه چې څوک دی. دروازه خلاصه شوه. کوچۍ وه. چادري یې ایسته کړه. حاجي صاحب کوکه چیغه کړه. رنډۍ چیرته تللې وې او دا میکپ څه کوي؟ نو لور ته څوک رنډۍ وایي؟ د کوچۍ غټې تورې ګردې سترګې ډکې شوې. د اوښکو څاڅکو یې پر سینګار شوي مخ لنډه منډه وکړه. په سپین مخ یې اوږده لیکه جوړه شوه. سرتړلې ښځه راغله. نجلۍ یې له لاسه ونیوله. کش یې کړه. مخ په کوټې شول. ماښام و. اذان شو. چیغه شوه. حاجي صاحب اودس ته ضرورت لاره. د اوبو ډکه لوټکه یې غوښته. څادر هوار شو. لنډ رکاتونه راتاو شول. ولې به نه تاوېده؟ لمونځ نو په دې نه ارزېده چې د رقاصې نه څا دې لږه وځنډېږي. ږغ شو زه نن شپه د کلي جرګې ته ځم. نجلۍ په بدو کې ورکوو. حاجي صاحب ووت. نجلۍ تر اوسه ژړل. مسته موسیقي چالانه وه. د سګرټو ټینګ لوګي تاوېدل. یو برېتور سړي چیلم بلاوه. د خلکو خنداوې وې. حاجي صاحب د تېرې شپې د رقاصې نه سا یادوله. یاره پیر محمد خانه عجب ګل عجبه رقاصه راغوښتې وه. شپه مې هم ورسره تېره کړه. ایله مې هډونه تاوده شول. ګرمه وه. د موسیقۍ غږ تیز شو. عجب ګل حاجي صاحب ته ښي سترګه ټینګه کړه. مال راغی. نجلۍ سور ټیکری په مخ را زړولی و. نری ملا یې تیزه تیزه تاووله. مخ یې لوڅ شو. د حاجي صاحب سترګې رډې راوختې. غټو تورو ګردو سترګو ته یې پام شو. ستونی ستغ پرېوت. نورو حاجي صاحبانو چیغې وهلې. واه اینمیتو زنده باد. مسته مسته دغسې مه خرابېږي. کوچۍ لا هم تاوېدله. پښتو لنډه کیسه. کیسه ویبپاڼه. د کیسه ویبپاڼې ټولو درنو اورېدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې کیسه چې ما سید سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. درنو ورونو که چیرې دغسې کیسې تاسې غواړئ په لیکنیزه بڼه باندې ولولئ نو ولاړ شئ په ګوګل کې سرچ کړئ کیسه ډاټ بلاګ او یا هم په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک وکړئ او ښکلې کیسې په لیکلي ډول باندې ولولئ. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.